په هیواد کې د نقاشۍ هنر د کمرنګېدو په لور روان دی. د نقاشۍ د دې مرکز مسؤل وایي د هنر ته اوس مهال زیاته پاملرنه نه کیږي او په دې برخه کې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا هنر لرونکی زیاتوي تر دې وړاندې د نقاشۍ د تابلوګانو پلور ښه و، خو اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی تابلو وپیري. بعضی کسایی که علاقه به هنر داره مثلا بر فعلا هم بد نیست، ولی راضی نیستیم از فروشات و از کاری که فعلا انجام میدیم. پایا زیاتوي هنر مادیاتو ته اړتیا لري او هر هغه کس چې غواړي د هنر زده کړي باید پراخه حوصله ولري. د نقاشۍ د هنر په زده کړه کې د دې امکان شته چې میاشتې وخت ونیسي، خو د ځوانانو په ذکاوت پورې هم تړاو لري. یک کسی که میایه در گالری شروع میکنه در ابتدا شروع میکنه تا 5 ماه را میتونه که از صفر ابتدا تا چهره را یاد بگیره و او هم نظر به استعداد شاگردا فرق میکنه، نظر به استعداد آدم‌ها فرق میکنه. یک نفر است در 1 سال نمیتونه یاد بگیره، همین مراحل و یک نفر است که در 5 ماه یاد میگیره. د نقاشۍ په برخه کې پانګونه له 300,000 افغانیو څخه بیا تر 500,000 افغانیو پورې اړتیا ده. نقاشی در کل هنر یک رشته است که پر مصرف است. مثلا کسایی که میخواد در هنر پای بگذاره و بیا یاد بگیره، او باید بعض مصارف انجام بده. جاوید پایا له تیرو 14 کلونو راهیسې د نقاشۍ په هنر کې کار کوي او تر دې مهاله یې 200 کسان روزلي دي. د نقاشۍ د هنر په دې مرکز کې 10 نجونې هم زده کړې کوي.